السلام علیکم. یوې نوې ویډیو ته ښه راغلاست. په دې ویډیو کې چې دی موږ لایف ټریډر ګورو چې ګټه کوي یا تاوان د انالیسس نه نیولې تر لایف ټریډر پورې. مارکیټ خو دی ښه صحیح بې سره دی. بې سره خو پرېږده چې ښه صحیح بې سره دی دا څونه وخت. نو زه به دا هر څه پاک کړمه او ولاړ به شو انالیسس پورې. دا چې دی زمونږه بای سایډ لیکویډیټي شوه، دا چې دی زمونږه سیل سایډ لیکویډیټي شوه. تورې د هفتنۍ وګورو هفتني څه وکړي، ځکه زه یو څه وخت مصروفه ومه نو ما چې دی بیخي چارټ کتلی دی. نو دا زموږ ورځنی شو، لیکویډیټیانې شولې. دا څلور ساعته کې څه دي، څلور ساعته چې دی داسې لیکویډیټي ایسته دی. دا ګورې داسې لیکویډیټي ایسته دی ډاټا چې په دې فیرالي ګپ کې کړی چې یعنې د دې معنا دا ده چې مونږه بولیش یو په څلور ساعته کې چې مارکیټ به بولیش شي. دلته چې دی یو فیرالي ګپ دی بیرش اف ای جي، نو څلور ساعته دی. دی چې دی زمونږ یو ساعته کې چې دی دونه شیان نشته. ځو دېرش دقیقې ته. دېرش دقیقې کې چې دی دلته مونږه فیرالي ګپ لرو دا بیرش اف ای جي. دلته چې دی مونږه یو څه دغه لرو. مارکیټ ډېر بې سره دی. ګورئ نو کېدای شي د اسیا سیشن کې چې دی بره لاړ شي یا یو خواته موومنټ ورکړي. نو زه به چې دی د یو ساعته زموږ دغه شو که نه فیرالي ګپ شو، نو دی چې دی لیکویډیټي شوله دا چېرې لاړ دی چې دی لیکویډیټي شوله. مارکیټ چې دی لنډې داسې شی نه لري چې دغه مارکیټ ورته راشي او دی پاور ورکړي لاړ شي. ډېر زیات به ښه وي. نو دلته چې دی دا لیکویډیټي وایستل شوله بره ولاړه. نو نور داسې خاص څه نشته. 3 دقیقې ته به زه لاړ شم. دغلته چې دی ماته بریک آوټ راکړي دا زما د ټریډ ځای دی. نو مارکیټ بې سره دی. اوس نه درته ویم ښه چې کلوز شم مشکل نشته، ځکه ما ډېر وخت ټریډ نه دی کړی. تاسو په ټلګرام کې یاستئ، ما وویلې چې زه لږ مصروفه یم او همغه دپاره دا داسې ونیسئ چې تقریبا ما 3 هفتې بیخي ټریډ کړی دی. نو ګورو چې څه کېږي. د خیر دلته ماته بریک آوټ راکړي، دا 5 دقیقې پاتې دا پوره شي اسیا سیشن ته او دې ځای کې بریک آوټ راکړي. او د سیل دپاره چې دی سیل دپاره چې اصلا د سیل ځای دی نه، ځکه څلور ساعته چارټ تاسو وکتو چې څه رقم ټچ کړی و په هغه ځایانو کې. سیل دپاره به دا ځای اصلا زه نه باید سیل والمه، ځکه بیاس چې دی بولش دی. سیل دپاره به دا ځای که دلته بریک آوټ ورکړو زه به سیل حلم. خو ګورو چې څه کوي. زه چې دی سټاپ کومه ویډیو. بریک آوټ یې ډېر کلک ورکړو. څه روان دی. نو دا ډېر ټریډ روان دی. دغه یو دقیقه زر پوره شي، یو دقیقه پوره شي زه ټریډ حلمه. نو که دا داسې روان شي نو داسې وګڼه چې ماته بیخي ټریډ نه راکوي، یعنې بیخي ډېر تیز ځي. نو ګورو چې څه کوي. ټریډ راکوي دا 3 دقیقې چې دغلته کلوز ورکړی ما به اوس وخت یې رانیولی، ټي وي هم لګېدلی وله. نو ګوره ګام ته ګوره ودې کت. خو راځئ چې څه کوي نو.
دا دلته کلوز شو ښه دا چې دی ورئ دا چې دی زما د ټریډ ځای شو او یو منټ ښه چې دی ورسره راغلی سکرین شاټ هم ترې والمه چې دی چې دی زما سټاپ لاس شو ده دی چې دی اوله ټیپي شوه ده دی چې دی دویم بس دغه زما ټریډ شو نو زه بیا نور پرېږدم چې مارکیټ څه کوي دا یم اوله ټیپي ښایسته ولګېدله او زما زړه دی چې دا اوله ټیپي بیخي پرېږدم دغلته خو به راځي دغه خو دغسې پورې راځي بې د هغې نه ټریډ نو یمنه ریسک به نه ده تېر به شو والا آرام کوه دلته مې ټریډ بند کړ ښه دلته ټریډ مې بند کړ تر دغسې پورې راغلی ښه پوهېږم چې دغسې پورې به راځي خو بیا هم ریسک دی که نه چې باید ریسک واخلې بې ځایه ریسک نو دا چې دی زموږ اول ټیپي ولګېدله دلته نو په تمه یو چې دا دویمه ولګېږي د خیره او سره نو زه به پرېږدم دونه خبرې به نه کوم مزاحمت ګوره څنګه مې چې ویلې داسې پورې خو ځي ځکه دا هم ودې کړ لیکویډیټي وایستله یعنې که اوله ټیپي مې داسې پورې پرېښې هېڅ مشکل نه و ځکه صحیح پوهېدم چې مارکیټ داسې پورې ځي نو دغه دی مارکیټ لاړو ګورو چې څه کوي نو د خیره ویډیو کتل ته مې پرېنښودم دا زموږ ټیپي وله دویمه ټیپي ښایسته ولګېدله دې کتلی شئ نو که ویډیو مو خوښه شوې حتما لایک او سبسکرایب مو له یاده ونه وځي نو ګوره ښه یاد دی نه چې دی ډېر شیان زده کولی شئ ډسپلین پیشنټ څنګه به تمه اوسي اوس ګوره ښه یو مثال یې درته درکړم ښه دلته چې دی زما ټریډ و ما هلته ټریډ وایسته که نه ستاسو په مخ کې ښه صحیح ما ټریډ وایسته مارکیټ ته دغسې پورې راغی دغسې پورې ګورې زه اصلا ما فکر کې هم نه وم که ما لګېږي سټاپ لاس دې ولګېږي په مخه دې ورته ښه شي خبره خلاص اصلا زه قیصه کې هم نه وم تر دې پورې راغی مارکیټ چې دی هیرول کوي مارکیټ چې دی په همدغه چل تا نه پیسې وباسي چې ته سایکالوجي صحیح ونه لرې ریسک منیجمنټ صحیح ونه لرې نو دغسې دی شاته غورځوي نو دلته چې دی مارکیټ راغی زه هېڅ قیصه کې نه ما کې لګېږي سټاپ لاس دې ولګېږي زما په ډېر وخت کې چې دی ټیپیانې لګېدلې
ما وین ریټ زیات دی، دغه سوچ را سره راځي چې وین ریټ مې زیات دی، که نن یې لوز کړم سبا ما یې بیرته وین کوم، هېڅ مشکل ماته نه لري. نو دلته داسې پورې راغی، ګورې څومره نږدې دی سټاپ لاس ته، داسې پورې راغی بیرته دلته کلوز ورکو. دلته چې دی ما زما سوچ ته راغی چې مارکیټ نور اصلا لاندې تللو فکر نه لري، نو ځي بره. نو همدغسې چې دی لاړو او دویمه ټیپي ولګېده. همغلته چې دی ما تاسو ته وویلې چې مارکیټ خو دغسې پورې راځي. زما اوله ټیپي دلته وه، ما دلته ایښې وه، دلته نو ما دلته بیا پرېږدم، خو بیا هم زړه راته ویل ما ریسک ماله بې ځایه، هماغه دپاره زه اوله او دویمه ټیپي ږدمه. نو بس همدغلته مې بند کړو او ته هم چې دلته دویمه ټیپي ولګېده. نو مننه، ژوندي اوسئ چې سپورټ کوئ او الله په امان، ښه ټریډونه ولرئ.